السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې دلته په وطاق کې په دوبۍ کې ژوند کوو، نو زما ځای قبلې طرف ته دی. زه پر ځای باندې ناست وم، نو یو ملګری مې رالی په لمانځه باندې ودرېدی. زه ایسته شولم، بیا ده راته وویل چې پروا نه لري چې څوک ناست وي سړی لمونځ ورته کوي. محترمه فقهای کرام وایي که یو څوک سړي ته مخامخ ناست وي او ته لمونځ ورته کوې د هغه په مخ کې، دغه نو مکروه عمل دی. او که د ده درته شا وي د لمونځ کوونکي ورته مخ بیا په دې کې څه مشکل نه لري. لکه په مسجد کې چې هغه یو څوک ناست پر رزفا باندې بلې شاته ودرېږي، دا بیا څه مشکل نه لري. دا که د دې ناست سړي مخ ته د لمونځ کوونکي وخوا ته بیا نو دا د لمونځ کوونکي لمونځ مکروه دی. هغه ناست سړي ته هېڅ مشکل نشته. نو هغه څوک چې لمونځ کوي باید داسې ځای لمونځ وکړي چې مخ ته یې هغه څوک نه وي ناست مخامخ. او که ځای نه وي په کوټه کې، بل یو ځای نه وي دغه سا ځای مخ ته لازم راځي، بیا نو د لمانځه پر وخت باندې ته ایسته کېږي. حاصل تحتوي على المراکل فلاح صفحه 363 مکروهات الصلاة. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.